بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع اسلام څه ته وایي. خو مخکې د دې نه چې د اسلام په حقیقت باندې زه وغږیږم، تاسو ته به په نننۍ خپرونه کې څه سریزه او څه مقدمه وړاندې کړم. قدرمنو اوریدونکو، اسلام د ټولو انبیاو او د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام دین دی. له حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه نیولې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام راغلي، هغوی د اسلام په مقدس دین باندې ول. همدارنګه د آدم علیه السلام نه تر حضرت محمد پورې چې الله تعالی نبوت او پیغمبري سلسله جاری ساتلې، هغه یې په اسلام باندې ختمه کړې. همدارنګه ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام خلق د اسلام لوري ته رابللي دي. دا مطلب د الله رب العزت په کلام کې په پوره صراحت او تاکید سره بیان شوی دی، لکه چې د نوح له ژبې څخه الله حکایت کوي: و امرتو ان اکون من المسلمین، او ما ته حکم شوی دی که څوک یې مني که نه مني، زه په خپله مسلم اطاعت کوونکی اوسم. زه به خلک رابلم د الله دین ته، که څوک مني که څوک نه مني، خو د الله له طرفه ما ته دا حکم شوی دی چې زه به مسلمان یم. همدارنګه الله رب العزت د حضرت ابراهیم او اسماعیل علیهم الصلاة والسلام له ویناو څخه داسې حکایت کوي: ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای ربه موږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه. د یعقوب علیه السلام د وصیت په هکله چې خپلو زامنو ته کړی، الله رب العزت داسې بیان کوي: ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیه السلام خپلو بچیانو ته وایي: زما بچیانو، الله ستاسې لپاره همدا دین چې د اسلام دین دی دا غوره کړی دی. له دې امله د مرګ تر وخته پورې مسلمانان پاتې شئ، نو چې کله مرګ په تاسو باندې راځي، هغه په داسې حال کې وي چې تاسو مسلمان یئ. همدارنګه الله رب العزت د موسی علیه الصلاة والسلام څخه داسې حکایت کوي: فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. ای خلکو، که تاسې په رښتیا سره پر الله ایمان لرئ، نو پر هغه توکل وکړئ که تاسو مسلمان یئ. ان کنتم مسلمین، که تاسو مسلمان یاستئ. همدارنګه هر کله چې د تورات په هکله خبرې کوي، نو داسې الله فرمایي: یحکم بها النبیون الذین اسلموا. ټولو پیغمبرانو چې مسلمانان ول، له هماغه سره سم یې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي ول فیصله کولی. او یوسف علیه الصلاة والسلام به فرمایل: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ای زما ربه، زما خاتمه پر اسلام وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. او کله چې د فرعون جادوګرانو ایمان راوړ، د فرعون د ګواښونو په مقابل کې داسې وویل: ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. هغه جادوګران چې فرعون د موسی علیه الصلاة والسلام په وړاندې راټول کړي ول، کله چې هغوی د حضرت موسی علیه السلام معجزه ولیدله، نو ایمان یې راوړ. فرعون هغوی وګواښول چې زه به ستاسې لاسونه او پښې پرې کړم او تاسو به په اونه باندې وزړوم. نو هغوی څه ویلې؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ای ربه، پر موږ صبر ووروه او موږ له نړۍ نه بوزه، خو په داسې حال کې چې موږ ستا
فرمانبردار اوسو او مسلمانان اوسو. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت د حضرت عیسی علیه السلام د حواریینو څخه داسې حکایت کوي: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. موږ پر الله ایمان راوړی، شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو او د الله په لاره کې سر ټیټوونکي یو. همدارنګه د ملکه سبا بلقیس څخه کله چې په ایمان مشرفه شوه، په حضرت سلیمان علیه السلام ایمان راوړه. الله داسې حکایت کوي: واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. بلقیس ویلې چې اوس ما له سلیمان علیه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کیښودله. او په هغه دعا کې چې د یو صالح انسان څخه الله حکایت کوي داسې وایي: واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. او زما اولاده هم نیکان کړه، ما بېغمه کړه، زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانو بندگانو نه یم. او د اسلام محبوب پیغمبر، د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موضوع داسې بیان کړې ده لکه چې فرمایي: الانبیاء اخوة لعلات امهاتهم شتا و دینهم واحد. رسول الله فرمایي چې پیغمبران علیهم السلام ټول علاتی ورونه دي چې میندې بیلې دي او دین یې یو دی. علاتی ورور هغه ته ویلی شي چې هغه د پلاره وي او د مور نه وي. نو رسول الله وایي چې انبیا علیهم السلام ټول علاتی ورونه دي چې میندې بیلې دي او دین یې یو دی. او الله رب العزت په ډیر تاکید سره د دې موضوع په هکله فرمایي: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذي اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. هغه ذات ستاسې لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړی، او چې اوس ای محمده صلی الله علیه وسلم تا ته مو د وحی په وسیله درلیږلی دی، او چې د هغه حکم مو ابراهیم، موسی او عیسی ته کړی دی، په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړي او په دې کې دوی متفرق نشي، اختلاف ونه کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، اسلام د ټولو انبیاو او د ټولو پیغمبرانو علیه السلام دین دی. او د آدم علیه السلام ولې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټولو انبیا علیهم السلام خلک د اسلام لور ته رابللي دي. او الله رب العزت دا مطلب په خپل کلام کې څو واره ذکر کړی چې هغه مې په ډیر وضاحت سره د الله د کلام نه تاسو ته ذکر که. نو کامیابي هم په دې کې ده چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې د اسلام مقدس دین ته غاړه کیږي او د الله رب العزت اوامر ومني، د الله رب العزت احکام ومني، او د هغه څیزونو نه چې الله رب العزت نهیې کړي د هغې نه ځان وساتي. ځکه دا کار د آدم علیه السلام و، دا کار د موسی علیه السلام و، دا کار د عیسی علیه السلام و، دا کار د حضرت یعقوب علیه السلام و، دا کار د حضرت ابراهیم و، دا کار د حضرت یوسف و، او بالاخره دا کار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. او تاریخ دا موږ ته ثابته کړې ده هغه قومونو چې د اسلام مقدس دین ته غاړه کیښودله، د الله اوامر یې ومنل، د خپلو انبیاو او د خپلو رسولانو خبرې ومنلې، او د کومو څیزونو نه چې هغوی منع کول د هغو نه ځانونه وساتل، هغو قومونو ته الله عزت ورکه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او کومو قومونو چې د خپلو انبیا علیهم السلام د خبرو نه او د هغو د ویناوو نه سرغړونه وکړه، د الله احکام یې ونه منل، د الله اوامر یې ونه منل، اسلام ته یې غاړه کښېنښودله، د نواهیو نه اجتناب ونه که، هغه قوم الله رب العزت په دنیا کې هم ذلیله که، هغه قوم الله په آخرت ته به هم ذلیل ولاړ وي.
تاسو حال د لوط د قوم وګورئ، د سمودیانو حال وګورئ، د فرعونیانو حال وګورئ، د عادیانو حال وګورئ، همدارنګه د مشرکینو حال وګورئ چې هغو د خپلو انبیاو خبره ونه منله، اسلام ته یې غاړه کښېنښودله، د الله اوامر یې ونه منل، د الله احکام یې ونه منل. الله رب العزت هغوی انجام څه وګرځوه؟ ذلت د دنیا او ذلت د آخرت. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، اسلام زموږ او ستاسو دین دی، زموږ او ستاسو د پیغمبر دین دی. راشي چې دې ته غاړه کیږدو. دا نه چې تش په نامه باندې مسلمان یو، نور د اسلام نه خبر نه یو چې اسلام موږ ته څه پیغام لري، اسلام موږ ته څه وینا لري. نه، اسلام کې داخل شئ پوره باندې د خپل رسول اوامر ومنئ، د خپل رسول ارشادات ومنئ، د خپل رب لارښوونې ومنئ، د خپل رب احکام ومنئ. د دنیا په لنډ ژوند باندې هیڅکله زما وروره مه دوکه کیږه، زما خورې مه دوکه کیږه. تل لپاره کوشش کوه چې په خپل لنډ ژوند کې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړې چې هغه ابدي ژوند الله رب العزت د ستا ښایسته وګرځوي. ځکه ژوند هغه ژوند دی، د دنیا ژوند د غمونو ژوند دی، د دنیا ژوند د کړاوونو ژوند دی، د دنیا ژوند د مصیبتونو ژوند دی. نو کامیابي په اسلام کې ده، په بل دین کې هیڅکله نشته دی. او اسلام صرف په نامه باندې نه، بلکې اسلام د ټولو انبیاو دین و، د ټولو پیغمبرانو دین و، د آدم علیه السلام نه نیولې تر محمد رسول الله پورې ټولو انبیاو خلک د اسلام لوري ته رابللي دي. او دا مطلب الله په خپل کلام کې څو واره ذکر کړی. نو راشئ چې اسلام ته غاړه کیدو، د خپلو انبیاو خبرې ومنو. علما چې څه موږ ته وایي د الله د کلام په رڼا کې، د رسول الله د ویناو په رڼا کې، دا ومنو او در خپل وس او توانه پورې کوشش وکړو چې هغه عملو. او د څه نه چې موږ بچ کوي د هغه نه ځان وساتو. په دې کې کامیابي ده، په بل څه کې کامیابي نشته. نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. په وړاندې تکلیفونه چې بېغم کیننې، شته دي په وړاندې تکلیفونه چې بېغم کیننې، لا به راځي سختې خوارۍ د جهنم کیننې، لا به راځي سختې خوارۍ د جهنم کیننې، داسې به نور هم درته ستړي حسابونه راځي، خر در مزمونه راځي مسلم وروره، خر در مزمونه راځي مسلم وروره، د اسلام لاره کې بې شمېره کړاوونه راځي، خر در مزمونه راځي مسلم وروره، خر در مزمونه راځي مسلم وروره. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو اسلام ټولو هغه اوامرو، نواهیو، قوانینو ته د غاړې ایښودلو په معنا دی چې د وحی په ژبه موږ ته رارسېدلی دی. نو په دې اساس یوازې هغه څوک حقیقي مسلمان کیدی شي چې په زړه، په اندامونو او بالاخره په ټول بدن سره د الله تعالی حکم ته غاړه کیږي او په هر کار کې د هغه اوامرو ته منقاد او تسلیم وي. تش په نامه څوک مسلمان نشي جوړېدلی چې نوم مسلمان او عمل هغه عمل کوي چې اصلا د اسلام مقدس دین سره تړاو نه لري، بلکې د الله د احکامو او د الله رب العزت د اوامرو سره په تضاد کې وي. نو څرنګه چې انبیا علیهم السلام د ټولو مخلوقاتو نه زیات د الله تعالی حکم ته تسلیم او د هغه اوامرو او نواهیو ته پابند و، نو په همدې لامل هغوی لومړني مسلمانان شمیرل کیږي. لکه چې الله رب العزت فرمایی: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ورته ووایه ای پیغمبره، زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي چې د هغه هیڅوک شریک نشته. د هماغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سر ټیټوونکی زه یمه. همدارنګه الله رب العزت فرمایی: قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. نو وی ویل: پاک دی ستا ذات، زه ستا په دربار کې توبه وباسم
او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی یم او پرته له غاړې ایښودلو الله ته او د هغه اوامرو او نواهیو ته له تسلیمېدو څخه د انسان اسلام نه صحیح کیږي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدو، د الله احکامو ته غاړه کیدو. کومو څیزونو باندې چې الله امر کړی هغه ومنو او د کومو څیزونو نه چې الله نهیې کړی د هغه نه ځان وساتو. نو قدرمنو اوریدونکو پرته له غاړې ایښودلو الله ته او د هغه اوامرو او نواهیو ته له تسلیمېدو څخه کله هم انسان مسلمان نشي جوړېدلی، لکه چې الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نه ای محمده، ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان کیدی نشي تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې سر تر پایه ومني، نو مسلمان هغه چا ته ویل کیږي چې الله ته غاړه کیدي، د الله احکامو ته غاړه کیدي، د الله اوامرو ته غاړه کیدي، همدارنګه رسول الله ومني او د رسول الله فیصلې ته غاړه کیدي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات د خپل انفرادي ژوند، ټولنیز ژوند، همدارنګه کورني ژوند کې پلي او پیاده کړي. د الهي حکم د پیژندلو او معلومولو یوازینۍ وسیله وحی ده چې الله تعالی خپلو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام ته وحی کوي او انبیا علیهم الصلاة والسلام یې په پوره صداقت او امانت سره تبلیغ کوي. نو کله چې موږ ته له دغې لارې یعنې د وحی د لارې کوم حکم ورسیږي نو معقوله او منطقي خبره دا ده چې دغه حکم ته باید موږ او تاسې غاړه کیږدو او هغو احکامو ته ځان تابع کړو، ځکه چې د الله تعالی علم پر هر شي باندې کامل او راچاپیر او الله تعالی حکیم ذات دی. له بلې خوا قدرمنو اوریدونکو څرنګه چې انسان د الله تعالی مخلوق دی او ځان د الله بنده ګڼي، نو دغه عبودیت او بندگی د انسان څخه د دې غوښتنه کوي چې د الله تعالی اوامرو ته تسلیم او غاړه ایښودونکی وي، ځکه بنده دې ته وایي. نو موږ او تاسو چې وایو چې د الله بندگان یو، نو بندگی دې ته وایي چې د الله اوامرو ته غاړه کیدو، د الله اوامرو ته تسلیم شو او د هغه څیزونو نه چې الله نهیې کړې د هغو نه ځانونه وساتو. د دې سربیره د ژوندانه لارې چارې د انسان څخه دا غواړي چې د خپل رب احکامو ته تسلیم وي، ځکه چې الله تعالی د انسان پر غوښتنو تر ټولو زیات ښه پوهیږي او هم ورته د ژوندانه لارې چارې تر هر چا ښې معلومې دي. نو د ژوندانه لارې چارې د انسان څخه دا غواړي چې خپل رب احکامو ته تسلیم شي او هغه ومني. او خوند قدرمنو اوریدونکو په دې کې دی چې د الله احکام ومنئ. د ژوند په لذت به هله پوه شئ، د ژوند په خوند به هله پوه شئ چې د الله اوامر ومنئ، د الله احکام ومنئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات عملی کړئ او د هغه په سنتو باندې روان شئ. د ژوند خوند په دې کې دی. او هغه څوک چې په دنیا کې د الله د احکامو نه سرغړونه کوي، د رسول الله د ارشاداتو نه سرغړونه کوي، د دنیا لنډ او محدود ژوند هغه دوکه کړی وي، بس په دې کې چې دنیا کې څنګه زه ژوند تیر کړم، څنګه فاسده جامه واغوندم، که هغه په حرامو او که په حلالو لاسته راځي څنګه خواهشات پوره کړم. چا چې ژوند دا ګڼلی هغه څو ورځې ژوند دی، په دنیا کې به یې خوند وي، خو بیا به په دنیا کې هم په آخرت کې هم د الله رب العزت په عذابونو کې گرفتار وي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله احکام او اوامر ومنو، ځکه عزت همدارنګه خوند او سرفرازي په دې کې ده، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو څرنګه چې د انسان د دنیا او آخرت د کامیابی، فلاح او بریالیتوب یوازینۍ لاره دا ده چې د الله تعالی اوامرو ته تسلیم او تابع وي، نو له دې کبله هیڅ امت داسې نه دی تیر شوی چې حکیم رب دې ورته کوم پیغمبر نه وي استولی.
تر څو هغوی د الله دین او احکامو ته دعوت کړي او د اسلام لار ورته په ګوته کړي، لکه چې الله رب العزت فرمایي وان من امت الا خلا فیها نذیر، او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم تنبیه کوونکی، کوم ویرونکی نه وي راغلی. همدارنګه الله فرمایي ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. موږ په هر امت کې یو پیغمبر ولیږه او د هغه په وسیله مو ټول خبر کړل چې د الله بندگی وکړئ او د طاغوت له بندگی نه ځان وژغورئ. د الله بندگی غوره کړئ، د شیطان او د طاغوت بندگی نه ځان لرې کړئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې اویایم امت پوره کوئ، یعنی 9 امتونه نور دي، تاسو اویایم امت پوره کوئ. تر ټولو غوره او عزتمند امت د الله په نزد تاسو یاستئ. کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انکم تتمون 70 امه انتم خیرها و اکرمها علی الله. نو هر قوم ته الله رب العزت پیغمبر لیږلی، هغه دې لپاره لیږلی چې هغوی د اسلام دین نه خبر کړي، هغو ته اسلام وروښیي، ځکه چې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابي په دې کې ده چې د الله اوامرو ته تسلیم او تابع شي. همدارنګه موږ او تاسو ته قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لیږلی، هغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د الله د اوامر خبر کړي د وحی په ذریعه، د الله رب العزت احکام موږ او تاسو ته راورسوي، په کوم شي کې چې زموږ او ستاسو کامیابي سرفرازي ده هغه بیان کړي، او په کوم څیزونو کې چې ذلت دی هم د دنیا او د آخرت هغه موږ ته بیان کړي. او دا واقعا قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په ډاګه دا موږ ته بیان کړي، او په دې لاره کې رسول الله ډیر تکلیفونه زغملي، د ډیر دردونه یې تیر کړي دي، ډیر مصیبتونه یې تیر کړي دي، خو د الله دین او اسلام ډیر په واضحه توګه باندې موږ ته رارسولی. د رسول الله نه وروسته علمای کرام چې واقعي علما دي هغوی د انبیاو وارثان دي، دا د دوی مسئولیت دی چې د الله دین او اسلام ډیر په واضحه توګه باندې څنګه چې الله ویلی، څنګه چې رسول ویلی هغه خلکو ته ورورسوي. دا د دوی وظیفه ده که دوی په دې لاره کې کوتاهي وکړي، د الله دین په واقعي توګه خلکو ته بیان نه کړي، د الله دین په سمه توګه باندې د الله مخلوق ته بیان نه کړي، اول به د آخرت په ورځ باندې الله رب العزت دا علما د خپل حضور ته راکاږي او دوی نه به پوښتنه کوي. د مسلمانانو ورونو او خویندو تاسو ته چې د اسلام کومه خبر رسیږي غاړه ورته کیدئ، او دا د علماو مسئولیت دی چې تاسو ته در ورسوي. که په دې لاره کې په موږ هر تکلیف راځي، هر مشکل راځي، موږ دې ته ورته غاړه ږدو، ځکه الله موږ ته ویلي دي چې تاسو بیان کړئ، رسول الله ویلي چې دا ورته بیان کړئ. کوم عالم چې حق خلکو ته نه بیانوي، د خپل شخصي ګټو لپاره په حق باندې سترګې پټوي، هغه هیڅکله عالم نشي کیدی، هغه په ټولنه کې خدمت نشي کولی، هغه د خپل مسئولیت نه نشي وتلی، او د آخرت په ورځ به الله څخه سخت مسئول وي. نو راشو په دې لاره کې زحمت وباسو، تکلیف وباسو، که بند وي، که زنځیر وي، که مرګ وي، که بند وي دا ومنو، خو د الله دین د الله بندگانو ته ورسوو څنګه چې الله ویلی، څنګه چې رسول الله ویلی. په دې لاره کې ځان لپاره، نورو علماو لپاره د الله رب العزت نه توفیق غواړم، او تاسو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د عمل کولو توفیق ځان سره غواړم په همدې هیله. نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې بیا سبا خالی لاس پاتی حیران ولاړې، چې بیا سبا خالی لاس پاتی حیران ولاړې، په لاس نه درځې هم هلته سرګردان ولاړې، په لاس نه درځې هم هلته سرګردان ولاړې، چې دې بې ګټې پر زړګي بیا ارمانونه راځي، خر د
در مزلو ناراضي مسلم اورورا خر در مزلو ناراضي مسلم اورورا چې دې بي ګټي پر زړګي بیا ارمان ناراضي خر در مزلو ناراضي مسلم اورورا د اسلام لاره کې بشمیره کړهو ناراضي خر در مزلو ناراضي مسلم اورورا خر در مزلو ناراضي مسلم اورورا